وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا شما را دوست داره. خدا را شکر میکنیم بر یک موقع دیگه، یک روز دیگه که او برای ما عطا کرده تا که ما نفس زندگی را داشته باشیم بر روی عزیز زمین خاکی و خدا را شکر بگوییم. بله، خدا را شکر بگوییم بر طلوع آفتاب و به غروبش، به ای که او برای ما یک موقع دیگه میته تا که ما زندگی بکنیم و در مورد محبت خدا، در مورد فیض خدا که برای ما جاری است بدانیم. خدا خالق ماست، او ما را ساخته، او مالک ماست و بدون اراده از او هیچ چیز امکان نداره. او تکمیل هر چیز هست. خداوند بدی را نمیکنه و اما بعضی وقتا که ما پافشاری میکنیم، او ما را اجازه میده که به مو راه بریم. او ما را اجازه میده، او ما را اجازه میده تا که ما درک بکنیم که در چی مغالطه‌ای بودیم. خداوند برای ما بسیار واضح میکنه در کتاب تثنیه و میگه که من زمین و آسمان شاهد به حیث شهادت پیش روی شما میارم که آسمان و زمین شهادت بده که ما دو را پیشتان گذاشتیم، یکی برکت دیگهش لعنت، یکیش زندگی و دیگهش مرگ. میگه دو راست و اما او میگه انتخاب به شماست. ما به حیث پدر بسیار مهربان، به حیث از اینکه خالقتان هستم، به حیث از اینکه هر چیز میفهمم برای شما میگم که زندگی را انتخاب بکنین، برکت انتخاب بکنین تا که شما و اولادتان زندگی داشته باشین و پربرکت باشین. خدا مثل ماشین وری ما را استفاده نمیکنه که هر طرفی که امو سویچش هست سویچش بندازه و ما امو طرف بریم. او قسم استفاده نمیکنه. خدا ما را اختیار داده که ما از اختیار خود خدا را پرستش بکنیم. به زور نه، به شلاق نه، به شمشیر نه، به توپ و تفنگ نه، بلکه خدا برای ما انسانها اختیار داده که ما او را رد بکنیم و او را قبول بکنیم. در رد کردن از او ما محبت خدا را، حیات جاودان که از طرف خدا برای ما مهیاست، او را رد میکنیم. خدا ما را جهنم نمیبره، بلکه ما خود ما انتخاب میکنیم که طرف جهنم بریم. چون که خواست خدا چیست؟ خواست خدا بر این است. کلام خدا میگه که خدا مردم از این دنیا را اقدر دوست داره که او یگانه پسر خدا داده حتی تا هر کسی که به او ایمان بیاره هلاک نشون، یعنی جهنم نرن، یعنی به مرگ ابدی نرن، بلکه حیات جاودان بیافن. تا هر که به او ایمان بیاوره هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان، صاحب زندگی همیشه بگرده. خداوند، خواهش خداوند، قلب خداوند برای انسانها اینمیست و اما انتخاب در دست شماست. انتخاب در دست شماست که شما چی میکنین؟ آیا شما محبت خدا را رد میکنین و همیشه از خدا دور میشین، و یا شما محبت خدا که تحفه خداست ای را حاصل میکنین و شما در حیات جاودان داخل میشین؟ وقتی که ما در مورد انجیل صحبت میکنیم، انجیل، معنای انجیل چیست؟ انجیل یعنی مژده برای عصر جدید. مژده برای عصر جدید یعنی خبر خوش برای تمامی انسانها که خدا انسانها را دوست داره. خدا میخواهد که انسانها نجات بیافن. انجیل به می معناست
انجیل معنایش نمیست. خبر خوش عزیز که خدا شما را دوست داره. عیسی مسیح وعده داد کسانی که به او ایمان میارن او میره که مکان بر از بسازه، او میره که جای بر از بسازه و وقتی که او جای ساخت پس آمد ما را با خود میبره. او را وعده داد قلبهایتان پریشان نشود. گفت ایمان داشته باشین به خدا، به من ایمان داشته باشین. در خانه پدر ما، بله در خانه پدر ما جای بسیار زیاد است و من میرم که براتان مکانی بسازم، من میرم که براتان جای بسازم و وقتی که من این کار را کردم متوجه باشین من برمیگردم. و اگه تو نمی بود میگه اگه ای تو نمی بود من پیش از پیش براتان میگفتم که نه من یکی از اون مذهبیون دیگه هستم، یک مولای دیگه من هستم، یک رهبر دینی دیگه من هستم. در دنیا چقدر ادیان است، هر کدامش میگه که ما درست هستیم، هر کدامشان میگه ما درست هستیم و ما هیچ کدامشان مثل عیسی مسیح هیچ کدامشان خود فدا نساخت که ما را نجات بده. دوستم او دوست است که وقتی که شما در مشکل باشین او جان خود فدا بکنه و شما را نجات بده، حتی اگر این منجر به هلاکتی از او شخص شوه و اما شما را نجات بده. او دوست حقیقی است. عیسی مسیح عین کار را کرد، او عین کار را انجام داد. وقتی که ما انجیل شریف یوحنا فصل 15 میخوانیم از آیت 11 به بعد ما این قسم میخوانیم: این چیزها را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و خوشی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید همان طوری که من شما را دوست داشتم. محبت بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. محبت بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا به جای بیاورید. عیسی مسیح میگه که از این که بالاتر محبت چی باشه که یک شخص، یک انسان جان خود فدای دوست خود کنه. او میگه که من شما را دوست خود میخوانم. شما گناهکار هستین، در حقیقتش بنا به گناهتان شما کتمت دشمن هستین و اما من شما را دوست خود میخوانم اگر شما به من ایمان بیارین و من جان خدا فدای شما کردم از این خاطر که شما به من ایمان بیارین. از این که بزرگتر ثبوت چی باشه که مسیحیت واقعا یگانه راهی است که ثابت کرده که او با ما دوست داره، خدا ما را دوست داره. دیگه در هیچ دین و مذهب ما این چیزا را نمیبینیم. در هندویسم البته بعضی چیزا را ما میبینیم که هر باری که در دنیا فساد میشه خدا به صورت اوتار و یا تجسم بین انسان ها میایه که کسایی که گناهکار هستند او را از بین ببره، کسایی که صادق هستند او را نجات بده از دست گناهکارا. و اما کلام خدا برای ما میگه که عیسی مسیح دوست گناهکارا بود، چون گناهکارا نیاز به نجات دارن نه که صادقا. و کلام خدا میگه هیچ کسی صادق نیست، همه گناه کردن و جلال خدا محروم هستند. هر کی میگه که من گناه ندارم او در حقیقتش نه تنها خودش در مغالطه است بلکه او خدا را دروغگو می سازه، چون تنها خدا قدوس است. ما گناهکار هستیم. اگر ما گناهکار نیستیم چهار طرف تا نسل کنین که چی حال احوال است. در تمامی ملکا قتل، خون، غارتگری، فحشا، تمامی از این چیزا تمام از گناه است. ما گناهکار هستیم، باید اقرار بکنیم که ما گناهکار هستیم. ما دروغ میگیم او را نامش تقیه میتیم. ما مردم بازی میتیم میگیم خیر است این مصالحت بود. تمامی چیزا از طرف شیطان است، از طرف خدا نیست. خدا صداقت خود جاری میکنه، او صادق است، او راست هست و تنها از طریق از او ما راست باز قرار داده شده میتونیم، چون او ما را تقدیس میکنه. او آمد که ما را نجات بده. عیسی مسیح آمد که کفاره گناهان ما را بپردازه. امیر ما در انجیل شریف میخوانیم، امیر ما در رساله رومیان میخوانیم فصل 3 و آیت
23 و 24 در 22 هم نوشته است که هیچ فرقی نداره که ما از کدام قبیله هستیم، از کدام مردم هستیم. هیچ تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. فصل 3 آیت 22: زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردن. آیت 23: و از جلال خدا کم آمدن، اما با فیض خدا همه، تمامی انسان ها با فیض خدا، تمامی کسایی که ایمان میارن با فیض خدا، به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست. چی آزادی آنهاست؟ خونبهای آزادی آنهاست. چطور؟ او جان خدا فدا کرد، او خون خدا ریخت، او ثابت کرد، در عمل او ثابت کرد که ما را دوست داره و او خدای حقیقی است. فرق بین ادیان، مذاهب و مسیحیت اینمیج است. اینمیج است که در لسان پشتو ما مثال داریم، میگیم که دا گز او دا هم میدان، دا گز او دا هم میدان. گز کنین. کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. اینه که کورکورانه قبول کنین مسیحیت، نه، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. مثل از این آب میچشین، میبینین که حیات بخش است. گلونتان خشک میشه و یا شما بسیار کمزور هستین، به آب نیاز دارین، ایره میچشین و میبینین که واقعا حیاتی است. نان میخورین به همون ترتیب، میبینین که واقعا سیر میشین و شما قوت میگیرین. خدا میگه به همون ترتیب مرا هم بچشید، کلام مرا بچشید، محبت مرا بچشید و ببینید که من واقعا نیکو هستم. کورکورانه نه، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. وطندارای عزیز من، در هر جایی که هستین، به خصوص اگر شما مؤمنین عیسی مسیح هستین، من از شما خواهش میکنم که امروز برای وطن ما افغانستان در دعا باشین. شما میبینین حالات سیاسی در اوج چطور است. از طریق از این برنامه ما در مورد سیاست هرگز نمیخوایم که چیزی بگوییم که ای خوب است و او بد است، فلانی بیمدانی، نه ای کارا نه. ما برای تمامیشان دعا میکنیم که خداوند عقل و خرد بده. و اما بیاین که دعا بکنیم و ما از برادرها و خواهرها و از هموطنای ابدی خود در ایران، برادرها و خواهرای ایرانی ما و تاجیک ما و کسایی که لسان مرا میفهمن، اگر از آمریکا هستین شما، اگر از آلمان هستین و یا روز دیگه با یک برادر بسیار عزیز ما به نام کن که در این برنامه زنگ هم زدن و صحبت کردن و ایشان هم قلب داره برای مردم افغانستان، برای مردم پاکستان. و اگر شما لسان ما را میفهمین، و برادر از آیرلند زنگ زده بودن، خواهش میکنیم که یک جا شوین با ما و دعا کنیم برای افغانستان که خداوند مردم افغانستان حکمت بده، مردم افغانستان نجات بده، نجات عیسی مسیح را ببخشه. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم بر از این وقت. شکر میکنیم به خاطر تمامی محبت تو، به خاطر تمامی محبت تو. خداوند عزیز برکت بده وطن عزیز ما را. کمک کو که مردم ما محبت عیسی مسیح را ببینن و انجیل بخوانن برای خود، بدون از اینکه سرسرکی بگوین که انجیل تعریف شده، انجیل باطل است. خدا نه باطل چیزا را برای ما میته و نه هم اجازه میته که انجیلش تحریف شود. خدا خدای قدرت است. او کلام خدا محفوظ می‌داره در دست انسان، بر راهنمایی انسان. خدایا تو کمک کو که وطندارای ما این حقیقت بفهمن و با دل باز، با قلب باز، با ذهن باز کلام خدا را بخوانن و برای خود بچشن و ببینن که خداوند ما، کتاب خداوند ما نیکوست. ای خداوند بگذار که این عملی شود در افغانستان عزیز. بگذار که مردم افغانستان یک قوم شوند، قوم خدا، قوم عیسی مسیح شوند. خدای تو شفا بده مردم ما را از این جنجال ها، تو نجات بده مردم ما را از این جنجال ها. به نام مقدس منجی بشر عیسی مسیح مالک ما. آمین آمین آمین. بازم خوشحال هستیم که امروز برادر عزیز ما ابراهیم فروتن کت ما هستند و این برنامه از این لحظه به بعد به لسان شیرین پشتو ادامه می‌یافت. گران اورورا ابراهیم جان، ستړی مشه.
جوړ اوسې، خدای دې برکت درکړي حسین جان. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غږ اورم. آمین آمین. وطندار عزیز، خداوند در قلبتان چی گذاشته بفرمایین. ګرانو محترم اوریدونکو ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسې په حضور کې حاضر شوی یم تر څو د تاسې ګرانو عزیزانو سره د پاک خدای له کلام انجیل مقدس کتاب څخه در سره خبرې وکړم. خو زه به لومړی دغه کلام د پاک خدای په یوه لنډه دعا سره پیل کړم چې ای پاکه خدایه، چې مالک او خالق د ټول جهان یې، ته موږ او د موږ ګرانو اوریدونکو ته دا قوت او قدرت راکړه تر څو د تا په کلام باندې ښه وپوهیږو او په خپل روحاني ژوندون کې عمل هم پې باندې وکړو. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه وکړه. آمین. آمین آمین. هللویا. ګرانو دوستانو، زه په د ننني تلویزیوني پروګرام کې چې پاک خدای دغه وخت او فرصت برابر کړی دی د تاسې سره د مالک عیسی مسیح د بیا راتللو په باره کې در سره خبرې وکړم چې په خپله مالک عیسی مسیح خپله هم په دغه دنیایي ژوندون کې د مثالونو په ډول سره راته ویل کړي دي تر څو ایمانداران د مسیحي په یووالي د عیسی مسیح کې خپل روحاني ژوند په مینه، امید او د خلاصون دپاره چې ورکړل شوی دی چمتووالی ولري او روحاني ژوند د دنیا کې پرې وکړي. خو لومړی به زه د پال رسول له لومړي لیک څخه چې د تسالونیکیانو په نامه یې لیکلی دی، ځکه چې په هغه وخت او زمان کې د تسالونیکیانو ایمانداران په دې فکر کې ډېر ډوب شوي وو او دوی داسې فکر کاوه چې مخکې له هغې چې له جسماني مړینې څخه به مالک راځي، خو په دې سبب دی چې پال رسول د هغوی د ښه پوهېدلو دپاره هغوی ته په دې لیک کې راتلو په باره کې 5 باب 11 آیت څخه تر 18 آیتو پورې داسې رهنمایي کړي چې عنوان یې دی د مالک راتلل. او لیکي ای ورونو، زموږ دا نه غواړو چې د هغوی په باب کې چې مړ کېږي تاسې بې خبره پاتې شئ، ځکه تاسې خو د نورو په شان چې ناامیده وي تاسې غمجن او ناامیده نه یئ، ځکه چې موږ ته دا یقین دی چې عیسی مړ شو او بیا ژوندی شو. نو دغه شان پاک خدای هغه څوک هم چې عیسی مسیح باندې ایمان کړی دی مړه شوي دي د مالک عیسی مسیح په وسیله د هغه څخه بیرته راولي، ځکه چې موږ تاسو ته د مالک د کلام په مطابق وایو چې موږ څوک چې ژوندي یو او د مالک د راتلو پورې به پاتې شو، خو د مړه شوي څخه به هیڅکله وړاندې را ژوندي نه شو، ځکه چې مالک په خپله له اسمانه په هغه چیغې چې مقررې شوي دي او د فرشتو د اوازونو او د پاک خدای د سورنیو په اوازو سره له اسمانه راکوزیږي. او اول به هغه څوک چې په مسیح کې مړه شوي دي را ژوندي کېږي او بیا موږ هغه څوک چې ژوندي پاتې یو د هغه سره به په وریځو کې پورته کړی شو، د دې دپاره چې په هوا کې د مالک استقبال وکړو او دغه شانې به د مالک سره تر تله واوسیږو. نو پال لیکي په پای د دې لیکنه کې چې نو تاسې په داسې خبرو یو او بل ته تسلي ورکوئ او ور یې کړئ. آمین. نو ګرانو
دوستان عزیزانو، تاسو خو د پاک خدای کلام انجیل شریف چې د پال رسول په وسیله ویل شوي دي واورېدل، خو په دې باندې باید ښه وپوهیږو چې د پال دغه خبرې د خپل انساني او دنیایي فکر څخه نه وي، بلکې د پاک خدای د پاک روح په وسیله هغه داسې لیکل او راهنمایي کړي تر څو مسیحانو ته ولیکي او نور دنیا خلک هم په دې باندې وپوهیږي چې مسیح قدرت او حکمت د خدای دی. آمین. تر څو ایمانداران د نور خلکو په درواغو خبرو باندې ونه غولي او روحاني ژوندون کې خپل دغه لیکنه سرمشق وګرځوي، او موږ هم چې نن دغه کلام تاسو ته بیانوو، مقصد مو دا دی چې هیڅ څوک تاسو په داسې دنیایي خبرو باندې ونه غولوي، ځکه چې دغه د پاک خدای کلام انجیل شریف پاک خدای د پاک روح په وسیله موږ تاسو ایماندارانو ته لیکل شوی دی، تر څو باور او یقین ولرو چې د مالک راتلل په دغه شان وي کوم چې پال رسول یې موږ ته بیان کړی. خو زه به بیا هم د تاسو د ښه پوهېدلو دپاره د دغه تلویزیوني د پردې څخه د مالک عیسی مسیح د بیرته راتګ دپاره د اول خط د تسالونیکیانو په نامه 5 باب اول آیت څخه تر 11 آیت هم درته بیان کړم چې پاک خدای کلام د پال رسول په وسیله موږ ته داسې راهنمایي کړي او فرمایي. نو ای ورونو، د دې خبرې هیڅ حاجت نشته چې د وختونو او زمانو په باب کې تاسو ته لیکل وشي، ځکه چې تاسو به په خپله په دې باندې ښه پوهیږئ او تاسو ایمانداران یې درک کولی شئ چې د مالک د راتلو ورځ دغه شان راتلونکې ده لکه چې د شپې لخوا غل راځي، ځکه وخت چې به خلک وایي چې سلامتیا او امن دی، نو هغه وخت به وي په دوی به دغه شان ناڅاپي هلاکت راشي. او بل مثال دا ویلی دی لکه امیدواره ښځه چې ناڅاپه په دردونو کې گرفتاره کیږي او هغوی به چې ایمان نه لري هیڅکله بچ هم نشي. خو تاسو ای ورونو ایماندارانو چې ایمان لرونکي یاست، تاسو خو په تیاره کې ژوند نه کوئ چې د هغې ورځ په تاسو باندې سخته وي او حیران کوونکې اوسي، لکه چې غل چې راځي، ځکه تاسو ټول د نور او د ورځې یئ. نو موږ تاسو ایمانداران د شپې او تیاره څخه نه یو. نو دلته ګرانو دوستانو ښه متوجه اوسئ چې پال رسول د ورځې او د نور او د شپې د تیاره مثال په دې راکړی دی تر څو د تیاره او د شپې مطلب دلته شیطاني ارواګانو په باره کې چې خلک د شیطاني ارواګانو په وسیله ژوند کوي اشاره شوې، او د نور ورځ د مالک عیسی مسیح په یووالي کې ژوندون ته اشاره کیږي چې په روحاني ډول موږ د مالک عیسی مسیح څخه روحاً اطاعت کوو. آمین. نو پال رسول په ادامه سره وایي چې تاسو د نورو خلکو په شان ویده پاتې نشئ، بلکې ویښ او بیداره واوسئ، ځکه هغه څوک چې بیده کیږي هغه په شپه کې بیده کیږي او په تیاره کې وي، او هغه څوک چې نیشې کوي او نیشه کیږي هغه هم په شپې کې نیشې کوي او په تیاره کې هغوی نیشې خوښوي. نو بیا پال رسول وایي موږ تاسو ایمانداران د مسیح چې د ورځې یو باید چې بیداره اوسو او تل د ایمان مینه زرې واغوندو او د خلاصون ټوپۍ په سر کړو. آمین. ځکه چې پاک خدای موږ د غضب دپاره نه
بلکې د دې لپاره مقرر کړی یو چې د خپل مالک عیسی مسیح په وسیله خلاصون بیا ومومو. هللویا. نو ګرانو دوستانو، د خلاصون مطلب دلته د هغه عذاب څخه دی چې په راتلونکي کې به پر ایمانانو باندې عملي کیږي، نه هغه څوک چې ایمان لري. او هغه د موږ په خاطر ځکه مړ شو چې دلته د مالک ته اشاره ده چې موږ بیداره یو او که بیده یو ټول د هغه سره ژوندون تیر کړو. موږ ایمانداران چې په هر حالت کې یو، که په ورځ کې که په شپه کې بیده هم یو، باید موږ بیدار واوسیږو د خدای د راتلو لپاره، د مالک د راتلو لپاره، ځکه چې هغه په خپله وعده کړې ده. آمین. نو بیا لیکي چې تاسو یو بل په داسې خبرو باندې دلاساینه ورته ورکوئ او تاسو ایمانداران د یو د بل د ترقۍ سبب وګرځئ او پال په دې پوهېدلو چې هغه وخت کې د ایماندارانو د کار هم سرته رسول. بله بله. نو ګرانو دوستانو، تاسو خو د پال رسول لارښوونې واورېدلې چې د مالک عیسی مسیح د بیرته راتلو په هکله یې ویل کړي. بله. او په خپله مالک عیسی مسیح هم په خپل دنیایي ژوندون کې وعده کړې ده چې زه ځم خو بیرته راګرځم. هللویا. چېرته چې زه یم تاسې به هم هلته راسره واوسیږئ. نو که چیرې تاسې د انجیل شریف یوحنا په کتاب 14 باب اول آیت تر 3 آیتو پورې ولولئ، مالک په خپله خپلو ایماندارانو ته داسې فرمایلي: د تاسې زړونه دې غمجن نشي، هماغسې چې په خدای ایمان لرئ په ما هم یقین ولرئ. آمین. زما د پلار په کور کې د اوسېدلو دپاره ډېر ځایونه دي. هللویا هللویا. هېڅ کمی یې نشته. که چیرې داسې نه وای نو مو بیا تاسې ته ویلي وای. د مخکې په دري ژبه باندې اندریاس جان هم دا خبره وکړه د مالک، او زه یې په پښتو تاسې ته وایم چې دا وعده د مالک ده، هغه هیڅ کله دروغ نه دی ویلي او دروغ نه وایي. بالکل. دا فلسفي او مذهبي یا دینی وعده نه دی، بلکې د خدای وعده دی. آمین آمین. وعده چې موږ کولی شو چې پکې ثابت قدم وو. آمین. انسان نشي کولی په خپل وعده باندې وفا وکړي. بله. او مګر مالک 100% په خپل وعده باندې وفا کړی او کوي. آمین. هللویا. او په دوام مالک فرمایي زه ځم چې ستاسو دپاره هلته ځای تیار کړم. آمین. او که هلته زه لاړ شم او تاسو ته ځای تیار کړم نو په خپله به بیا راشم او تاسو به د خپل ځان سره بوزم. هللویا هللویا. نو دا وعده مخکې چې مخکې ګران عزیز اندریاس جان اشاره ورته وکړه په هیڅ مذهب کې نشته. بالکل بالکل. هیڅ مذهب مالک کې نه دی ویلي چې زه راځم تاسې هغه ځای کې چې زه یم تاسې بیرته ځان سره بیایم. بالکل. ایماندارانو ته مالک دا وعده راکړې ده چې زه ځم بیرته راګرځم او چېرته چې زه یم تاسې به هم هلته یې. او د هیڅ مذهب رهبر ثابت کړی نه دی. مالک عیسی مسیح ثابت کړی دی خپل مینه زموږ سره. آمین آمین. پر صلیب کښې. آمین. هغه خپل ځان ورکړی دی، تر دې څه اضافه نشته. مخکې تا په دري ژبه وویل ګران عزیزانو به اورېدلي وي چې بله مینه په دې باندې معلومه کړئ چې انسان نشي کولی داسې مینه وکړي لکه مالک چې په روحاني قدرت باندې د سر ته ورسوي. هللویا. آمین. مینه کوي یو شی به درته درکړي لیکن ځان نشي درکول. بالکل. نو ګرانو دوستانو، دغه د مالک عیسی مسیح وعده چې په خپلو پیروانو دپاره یې کړې ده او مالک هیڅ کله دروغ نه وایي او هغه په خپله وعده باندې وفا کوي. آمین. هللویا. ابراهیم جان برادر عزیز ما، یک وطندار ما چون از راه دور زنگ زدن همی تلفنشان میگیریم. مهربانی وکړه. هلو. سلام. محمد جان.
چی حال داری وطن داریم؟ خوب بخیر هستی؟ جور هستی؟ در برنامه زنده زنگ زدی، بفرمایین. این آقا اون رفته که با من معرفی کنه امروز با من زنگ زد. خدا را شکر است، خدا را شکر برادر عزیزم. لطفا نامگیری نکنین و ما خوش هستیم که بالاخره کسی بر شما زنگ زده و ما برتان دعا میکنیم برادر عزیزم. این آقا بله. اون با من زنگ زد که روز شنبه گفت از نزدیک همدیگه رو ببینیم. من گفتم باشه خودتون به تلفن خودت زیاد تماس گرفتم جواب ندادید. بسیار خوب برادر عزیزم، ما نمیخوایم که برادر عزیزم نمیخوایم که در تفصیلاتش در برنامه زنده بری و ما خوشحال هستیم که خداوند کمک کرد و شما با هم میشین. خدا را شکر میکنیم بر ازی. نه از نزدیک ملاقات کنم مشکل ندارم. بله بله، مقصد ما ایست که در برنامه زنده ما تفصیلاتش نمیخوایم شما بگوین. نه ما گفتم خود ما روز شنبه گفتم جایی که نزدیک ببینیم. حالا ما گفتم از نزدیک برم اگه ببینیم که مشکلی نداره. نه هیچ حتما مطمئن باشین برادر عزیزم، مطمئن باشین و ما بر شما دعا میکنم. خداوند مهربان است. درست است؟ ما با خیال راحت بریم. بسیار بله برادرم، حتما برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده و ما نمیخواستم شما تفصیلات بگوین و این بسیار مهم است که ما تفصیل نگوییم در مورد ازی، چون وضعیت در وطن درست نیست و ما برتان دعا میکنم و ما خوشحال هستم که بالاخره شما با یک مؤمن دیگه ملاقات میکنین در اوجا. خدا را شکر میکنم. حتما در این زمین در تماس میباشیم. خداوند شما را برکت بده. خدا را شکر میکنم. برور ابراهیم جان. بله ډیر شکر چې دا ورور تماس ونیو، ازم خوشاله شوم. آمین آمین آمین. نو ګرانو دوستانو، هغه وعده چې مالک کړی د تاسو واورېدله په خپله، او په دې باندې به موږ تاسو پوهېدلي وو چې مالک هیڅ کله دروغ نه دی ویلي او دروغ نه وایي او په خپل وعده باندې وفا کوي. خو موږ ایمانداران هم باید چې صبر ولرو او د دغه صبر چې اوس 2400 کاله تیریږي، خو بیا هم ایمانداران د مسیح د هغه په انتظار او راتلو کې ایمان لري او په ایمان باندې ژوندون کوي. آمین هللویا. ځکه د پاک خدای مالک د پاره داسې وخت د یوې ورځې په شان باندې ده. بله. ځکه د هغه د پاره 1000 کاله یا 2000 کاله د یوې ورځې په شان دي، خو موږ تاسو فکر کوو چې دونه زیاته زمانه تیره شوې، مالک څنګه رانغی او مالک ازلی او ابدی مالک دی. وقت کېدل نشي چې د مالک پلان قید وکړي. آمین. مالک تل د موږ تاسو سره په هم په دنیایي ژوندون کې هم په روحاني ژوندون کې سره یو ځای دی، ځکه د ویلي دي چې زه ځم خو تاسو ته خپل روح را لېږم چې د تاسو سره ملګرتیا وکوي. هللویا آمین. تاسو هیڅ کله زه یتیم او بې سرپرسته نه پرېږدم. بالکل آمین هللویا. خو دلته د موږ بس د مالک عیسی مسیح د بیرته راتګ په باره کې دی چې ګران وطنوال په باندې وپوهېږي. خو زه به بیا هم د دې د پوهېدلو دپاره د مالک عیسی مسیح هغه د 10 پیغلو نجونو مثال ورته بیان کړم چې د ایماندارانو د تیارۍ په باره کې فرمایلی دي. آمین. چې دغه 10 پیغلو مثال په انجیل متی 25 باب 11 آیت څخه مبخي اول آیت تر 11 آیتو پورې ورته بیان کړم چې مالک عیسی مسیح دغه مثال په خپل ویلی دی او متی شاګرد یې لیکل کړي دي. بله آمین. او عنوان یې دی د 10 پیغلو مثال. په هغه وخت به د آسماني پادشاهي د 10 پیغلو په شان وي چې خپل مشعلونه یا چراغونه یې واخیستل چې د واده د زلمي یا د زوم مخې ته ورووځي. له هغوی څخه 5 کمعقلې وې او 5 نورې پیغلې ډېرې هوښیارې وې. هر کله چې کمعقلو خپل چراغونه راپورته کړل نو د ځان سره یې اضافي تیل ونه خیستل. هغوی چې هوښیارې وې د خپل ځان سره یې
د ټولو بوتل یا اضافي تیل په کوټیو کې واخیست. بله کله چې د واده زلمی یا زوم یا ورته موږ تاسې زوم هم وایو په راتلو کې ټال وخواړه، نو هغوی ټوله ستومانې شولې او خوب یې وړلی. خو په نیمه شپه کې چیغې شوې چې دا دی د واده زلمی یا زوم راغی، نو راځئ چې لیدلو ته یې ورشو. بله نو هغه و چې ټولې پیغلې پاڅېدلې او خپل چراغونه یې بل کړل. خو کمعقلو هغه هوښیارو 5 پیغلو ته وویل چې تاسې خو له خپل تیلو څخه موږ ته لږ څه راکړئ، ځکه زموږ تیل په خلاصېدو دي او خلاص شوي دي، ځکه چې موږ چراغونه نور نمري او بل نشي پاتې کېدلی. بله خو هغه 5 هوښیارو په ځواب کې ورته وویل چې د موږ سره خو هغومره تیل شته، د موږ سره خو هغومره تیل نشته چې د ټولو 10 کار پې باندې وشي. بله ښه به دا وي چې تاسې دوکان ته ولاړئ شئ او د خپلو چراغونو دپاره تیل رانیسئ. نو د دې مثال پوهېدل یو څه فکر غواړي چې موږ تاسې باید ښه فکر ورته ونیسو. نو هغه وخت چې هغوی دوکان ته ولاړل چې تیل خپلو ځانو چراغونو ته رانیسي، نو په همدې وخت کې و چې زوم یا زلمی د واده راغی. نو هغوی کومې پیغلې چې هوښیارې نجونې وې او تیارې وې د هغه د واده مجلس ته د زوم سره ورننوتل او ور وتړل شو. نو بیا وروسته کله چې هغه 5 کمعقلې پیغلې له دوکانه څخه بیرته راغللې، نو چې ویې کتل چې ور ټینګ شوی دی، نو چیغې یې وکړلې چې ای صاحبه موږ ته دروازه وازه کړه. خو هغه ورته وویل او ځواب یې ورکړ نور خبره خلاصه ده، خبره دا ده چې زه اوس تاسې نه پېژنم. آخ 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 څومره ضروري دی چې موږ تیار اوسئ. امین تیار. امین. دا د دې دپاره ده حسین جانه چې مالک موږ ته په مثال باندې ویلي چې دغه 5 هوښیارو پیغلو په شان په ایمان ژوند وکوو او د مالک په انتظار کې واوسیږو. او دا انتظار دپاره باید تیاری ولرو. بالکل. او خدای موږ ته د تیاری د مکمل تیاری کتاب خپل مینه سره دا تحفه موږ ته راکړې دی. روح یې راکړې ده. بله خپله روح یې راکړې بالکل سره کومک کوي او کتاب یې راکړی چې بالکل بالکل. دا د خدای مکمل تفصیل دی زموږ لپاره، د خدای کلام انجیل. نو مالک ورته وویل چې زه اوس تاسې نه پېژنم. بله نو ځکه باید چې موږ تاسې بیدار او تیار واوسیږو چې موږ تاسو ته ورځ او وخت هیڅ پته نشته. نو ګرانو عزیزانو دوستانو، تاسې د مالک عیسی مسیح دغه د 10 پیغلو مثال واورېدل. بله چې هر ایماندار باید لکه د هغو 5 هوښیارو پیغلو په شان د خپل ځانونو سره د تیارۍ دپاره په ایمان، صبر او مینه باندې ژوندون تیر کړي او هر وخت تیار او آماده واوسي. آمین. چې مالک راتلونکی دی او هغوی چې د هغه دپاره انتظار باسي، نو هغوی به مالک حتمي وګوري. نو ځکه د پاک خدای کلام فرمایلی دي چې بختور دي هغه کسان چې پاک زړونه لري، هغه به مالک وګوري. هللویا. آمین آمین. نو موږ ته تاسې ایماندارانو ته ټول شیان راکړل شوي دي تر څو د هغه په وسیله ژوند وکوو. او هغه خبرې چې د روحاني ژوندون دپاره دي، مالک په دې دنیایي ژوندون کې موږ تاسې ته کړي دي. موږ بیا دا دلیل نشو ویلی چې موږ نه پوهېدلو، ځکه پاک خدای کلام موږ ته راکړی
بله او دغه کلام مو دغه د پاره موعظه کوو تر څو هغه خلک چې خلق نشي لوستلی غوږ ورته ونیسي. بالکل آمین آمین. نو د ما خواهش د ګرانو دوستانو عزیزانو پښتنو سره دغه دی چې دا پروګرام دنیایي پروګرام ونه بولي بلکې د روحاني پروګرام په ډول ورته غوږ ونیسي او هماغسې چې مخکې اندریاس جان وویل دی د مزه د مالک وڅکي بالکل. او د دې کلام مزه څکل په ویلو او اورېدلو باندې کیږي. بالکل. وختي چې ته شی ونه څکې ته د هغه مزه باندې نشي پوهېدلی. باید یو شی موږ تاسې په خوله وڅکو ویې ګورو چې مزه یې څه شی ده. نو مسیحي ژوندون د صبر او زغملو ژوندون هم دی. بله. داسې نه دی چې ټول به پکې خوشحاله تېرېږو. نه کې نه سختۍ شته دي هماغسې چې مالک په مخ د ځمکه باندې سختۍ وزغملې موږ ایمانداران هم باید د دنیا د سختیو دپاره او زغملو دپاره ژوندون ولرو او ژوندون وکړو. آمین. موږ د مینه سپاهیان وو، د مینه سپاهیان، خو د تیاره موږ سره دوستي نه کوي. آمین. ځکه د زغملو وس مالک موږ تاسو ته په ژوندون کې راکړی او راکوي یې، ځکه چې مالک عیسی مسیح هم په دې دنیایي ژوندون کې سختۍ او دردونه تیر کړل. او بله آمین. او باید چې هر ایماندار په هوښیارۍ سره ژوندون وکوي او تیاری د مالک د لیدلو دپاره ولري. آمین. نو په دې انجیل شریف چې د خدای د پادشاهۍ مقدس کتاب دی ډېر روحاني رازونه موږ ایماندارانو ته خدای د مالک عیسی مسیح په وسیله راکړي دي. آمین. او همدغه د مالک عیسی مسیح شاګردان وو چې نن په جهان کې بدلون راوستلی دی. بله. او خلک په مینه سره په مالک باندې ایمان راوړي، نه په کوم زور نه کوم فشار باندې. بالکل بالکل. ګران عزیزان به کوی شي چې په یوټیوب کې د ایماندارانو شهادتونه وګوري ولولي هللویا. چې څرنګه د دوی په ژوند کې مالک عیسی مسیح اثر اچولی دی. هللویا. آمین. تر څو په روحاني ژوندون کې دغسې شهادتونه خپل سرمشق وګرځوي او په ایمان هم چې له اورېدلو د کلام د انجیل شریف څخه پیدا کیږي. او دغه خوشحاله کوونکی خبر په دې دی چې موږ باید وارو یا یې ولونو او دا زیری باید موږ قبول هم کړو. آمین. نو که وارو او ولولو قبول یې نه کړو نو هیڅ ګټه مو نه ده ترې اخیستل. بالکل. نو هغه څوک چې بیا نشي لوستلی باید غوږ ورته ونیسي، نو هغوی به د خدای په رحمت او مینه سره ایمان پیدا کړي. آمین. پر مالک عیسی مسیح باندې د موږ دعا هم دغه ده چې خدای دې د موږ ګرانو عزیزانو ته دا قدرت ورکړي چې په مالک باندې ایمان راوړي. هللویا. نو زه به بیا هم د تاسو ګرانو عزیزانو د ښې پوهېدلو دپاره د مالک عیسی مسیح هغه کلام چې د راتلو او د آخرت په هکله یې فرمایلي دي له انجیل متی 40 باب 9 آیت څخه تر 15 آیتو پورې درته بیان کړم چې مالک عیسی مسیح داسې فرمایلي دي او فرمایي او هر کله چې د دغه ورځو سختۍ در باندې تېرې شي نو سمدستي به لمر تور شي او سپوږمۍ به هم رڼا د لاسه ورکړي او ستوري به هم له اسمانه راولوي. دا ډېره غټه مثال او نمونه مسیح عیسی موږ ته د آخرت لپاره راکړې ده تر څو موږ په نورو خبرو باندې ونه غولېږو چې دا د آخر زمان دی او مسیح سبا راځي. او مالک فرمایي چې ټول آسماني قدرتونه او طاقتونه به هم وجرقول شي او وبلرزول شي، بیا به په آسمان کې د ابن آدم د راتللو نښې ښکاره شي. نو مالک عیسی مسیح له آسمان راکوزي چې ټول خلک یې وویني، حتی هغه به هم وویني چې
په نیزه باندې سروی کړی دی او وایي چې د دنیا ټول قومونه به ماتم کوي او هغوی به ابن آدم وویني چې له اسمانه په وریځو کې د قوت او طاقت او ډېرو لویو سره راځي هللویا آمین آمین هللویا او بیا به هغه مالک خپل ملایکې د تورو په لوی آوازو سره راولیږي او هغوی به له څلورو طرفونه یعنی د اسمان د یوه سره تر بل سره چې غوره کړل شوي خلک راټول کړي او ټول به په یووالي د مالک سره یو ځای ژوندون وکړي هللویا آمین نو ګرانو وروڼو خویندو تاسې خو د مالک عیسی مسیح د راتلو نښې او نښانې واورېدلې موږ ایمانداران باید په دې باندې ونه غولېږو چې دا د مالک راځي یا راغلی دی ډېرو خلکو دعواوې کړې چې زه مسیح یم او خلک یې غولولی دي په دنیا کې په هند کې یو نفر ما واورېده چې ده ویلې زه مسیح یم دنیا ته راغلی یم او په کوریا کې هم یو نفر پیدا شوی ډېر خلک پیدا شوي چې وایي زه مسیح یم راغلی یم دا درواغ بله د مالک عیسی مسیح ویلی دی خبردار کړی دی ماته موږ ته هلې مالک عیسی مسیح موږ ته ویلي دي چې ډېر خلک راځي ځان مسیح بولي وایي زه مسیح یم راغلی بله تاسې باور مه کوئ باور مه کوئ بله او هغه د خپل راتلو دپاره موږ ته داسې نښې راکړي تر څو موږ اسمان ته وګورو چې څه وخت مالک راکوزېږي هللویا نه په دغه دنیایي شیانو وغولېږو چې خلک وایي زه مسیح یم راغلی بله او موږ باید د هغه د تیارۍ دپاره په مینه او امید سره ژوندون وکوو ځکه چې آخرت او قیامت راتلونکی دی او مالک به عدالت کوي او ټول جهان خلک به وویني نو د هغه عدالت دنیایي عدالت په شان نه دی ځکه د هغه عدالت کامل دی نو باید چې موږ تاسې هم د هغه دپاره په تیارۍ سره ژوندون وکوو او ژوندون مو د انجیل شریف له کتابه څخه په پیروۍ سره وي او دغسې ایمان ولرو چې مالک عیسی مسیح راتلونکی دی او هغوی چې غوره کړل شوي دي هغوی به د مالک سره د تل روحاني ژوندون تیروي نو وختې چې تاسې د آخرت او قیامت د ورځې دپاره پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان ولرئ نو تاسې ګران عزیزان به له عذاب د آخرت څخه خلاصون لرونکي واوسئ آمین ځکه چې هغوی چې په دې دنیایي ژوندون کې ایمان لرونکي واوسیږي نو هغوی به د خپل ایمان په خاطر د تل ژوندون له مالک سره یو ځای تیروي بله نو اوس ای ګرانه دوسته دغه په ما او تا پورې اړه لري چې دا غوره کړو چې مالک عیسی مسیح ومنو او یا یې رد کړو بله ځکه مخکې ګران اندریاس جان په دري وویل چې په خدای موږ کاملا آزاد پیدا کړي بالکل بالکل او برکت او لعنت ژوندون او مرګ یې موږ ته مخې ته ایښی بله بله دا په موږ پورې اړه لري چې کوم یو غوره کوو بله خو باید چې دغه ازادي چې راکړې د پاک خدای دپاره ژوندون وکوو او د پاک خدای سره دا ژوندون تیر کړو آمین آمین او پر مالک او د هغه په کلام باندې ایمان راوړو او یقین په باندې ولرو بله ځکه چې بې له ایمان او یقینه هیڅ څوک خدای نشي خوشحاله کولی بله ځکه چې هغه څوک چې په دې باندې نه پوهېږي چې مالک کوم ساعت او کوم وخت باندې دنیا ته راځي نو باید چې موږ تاسې مسیحي ایمانداران ژوندون دغه کلام په مطابق وي او په ایمان باندې ژوندون وکوو آمین نو ځکه دغه کلام کې موږ تاسې ته د همدې دپاره ویل شوي دي چې د راتلو د مالک دپاره انتظار وباسو او دا انتظار باید دا ژوند مو په مینه او امید سره وي
او هر ایماندار باید په امید او ایمان سره ژوندون تیر کړي، ځکه چې هغه په خپل دنیایي ژوندون کې د خپل راتلو وعده په دې خاطر راکړې ترڅو موږ په ایمان په هغه وعده باندې ژوندون تیر کړو. بله. او هغه هیڅ کله دروغ نه دی ویلي، او مالک په خپل دنیایي ژوندون کې هم هیڅ کله دروغ ونه ویل او هیڅ ګناه له هغه څخه ونه شوله. بله. دغه یو بل لوی ثبوت دی هغه د مالکیت دی چې ګناه نشوي کولای په هغه باندې قادر شي او وی غولوي. آمین. خو موږ انسانان نه ګناه کوي او موږ ګناهکار یو. بله. انسان هر څوک چې وي له هغه څخه په دې دنیا ژوندون کې خطا او درواغ ویل کیږي او ګناه څخه ورڅخه کیږي. آمین. خو مالک چې کامل انسان وو، هغه باندې شیطانی ارواګانو دا قدرت نه درلود چې هغه وغولوي. نو ځکه موږ وایو چې موږ مالک کامل دی او له هغه څخه هیڅ کله ګناه او خطا ونه شوله. نو ګرانو دوستانو، موږ د داسې مالک او خالق پیروان یو چې هیڅ ګناه او خطا یې نه ده کړې او نه یې کوي. آمین. او موږ د داسې مالک پیروي کوو چې هغه هر څه د موږ د روحاني ژوندون لپاره موږ ته راکړي دي په د انجیل شریف په کتاب کې، ترڅو دغه په مطابق باندې ژوندون وکړو. آمین. نو په خدای دې وکړي چې تاسې ګران دوستان او عزیزان چې دا کلام اورئ وکولای شي پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان ولرئ، او هغه خلکو چې تر اوسه په مالک باندې مسیح عیسی باندې ایمان نه دی راوړی، په خدای دې دوی قادر وګرځوي چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. هللویا. او د موږ ټول ګران دوستان او عزیزان او وطنوال د مالک عیسی مسیح د پادشاهۍ د غوره کړ شویو خلکو څخه ووسیږي چې په آخرت کې به د ملائکو په وسیله باندې راغونډي. آمین. هغه خلک چې د ملائکو په وسیله باندې به یو ځای کیږي، نو د موږ وختونه د ټولو دوستانو عزیزانو لپاره دا ده چې په خدای دې د موږ وطنوالو ته دا قدرت ورکړي ترڅو مالک عیسی مسیح ښه وپېژني او د هغه په ښه والي باندې ایمان ولري. آمین. نو که د ګران اندریاس جان اجازه وي، زه به په پای د دې پروګرام کې چې شاید وخت مې کم پاتې وي، نو هماغسې چې مخکې ګران اندریاس جان د موږ تاسې ټولو نه خواهش وکړ چې سره یو ځای شو او په ګډه خپل وطن ته دعاوې وکړو او د خپل د وطن دپاره هم دعا د خلاصون او تل ژوندون دپاره وي او د صلح او سلامتۍ دپاره وي. نو د ما هم خواهش په پای د دې پروګرام کې دا دی چې راځئ سره یو ځای شو په یوه زړه او په یوه نیک عمل باندې د پاک خدای حضور ته د مالک عیسی مسیح څخه وغواړو چې د موږ په وطن کې صلح او سلامتی راولي. آمین. و همچنین برادر عزیزم اگر شما لطف کنین دعایتان اینی برادرها را در یاد داشته باشین، برادر عبدل، برادر فاضل، برادر میرویس، برادر فریدون و فرامرز و این دوستا را اگر در دعایتان لطفا یاد بکنین. یا مؤمنین عیسی مسیح هستن، این برنامه را میبینن همیشه و خدا را برشان شکر میکنیم. دیر بوبکه فاضل، عبدل، فاضل، میرویس، فریدون او فرامرز اینمی دوست هسته. فریدون، بله. په سترګو دوړو سترګو وروره ته هم د موږ سره یو ځای شه او د ګرانو دوستانو نه هم بالکل څخه دغه خواهش وکړو موږ تاسې چې ټول سره یو ځای شو، خپل د وطن دغه لوی سختۍ او مصیبتو ته دعای وکړو ترڅو خدای په دې موږ په ملک باندې رحم وکړي. بله. آمین. آمین. 3 دقیقه داریم برادرم، لطفا دعا کنین. ای پاک خدای، موږ دې ټولو دوستانو ځان سره چې نن دغه پروګرام اوري او اورېدلای دی سره یو ځای کیږو، خدای ټول ایماندارانو نه د خواهش هم کوو چې د موږ سره په دغه دعا کې یو ځای شي
ترڅو موږ خپل ګران وطن ته دعاوې وکړو، دعا مو د صلح او سلامتۍ او د خلاصون او ابدي ژوندون لپاره ووسی. نو پاک خدای موږ په یوه زړه د تا حضور ته درځو او ځانونه پیروتن کوو او د تا په حضور کې درېږو او د خپلو بدیو او ګناهانو اعتراف تا ته کوو او د تا څخه بخشش غواړو چې موږ وطنوالو موږ وبخښه، موږ خطاوې کړي، موږ څخه ګناوې شوې، خو موږ په ملک باندې رحم وکړه او د موږ په خلکو، ماشومانو، کونډو او ټولو باندې رحم وکړه، ومو بخښه او د موږ په وطن کې صلح او سلامتي راوړه ترڅو خلک یې په صلح او سلامتي کې ژوند سره وکړو. آمین. او په مینه او یووالي کې سره واوسیږي. خصوصا هغه ګران عزیزانو چې نن یې د اندریاس جان د دغه پروګرام کې خواهش کړی دی، عبدل، فاضل، فریدون، فراز او نور ورونو ته چې نوم به ما نه وي اخیستی مګر مالک پوهېږي د هغوی په نامو باندې. آمین. خدای دې ټولو ته د خپلو زړه مطلبونه ورکړي او په ټولو باندې د پاک خدای رحم وشي ترڅو هغه رحم یې چې په موږ کړی په دی وکړي ترڅو د تل ژوندون آرامش ولري او د مالک د راتلو لپاره انتظار وباسي او په صبر سره ژوندون وکړي. پاک خدای دې دغه خلاصون او تل ژوندون د موږ ټولو وطنوالو په نصیب وګرځوي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې دي. آمین. 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 خداوند برکت بده شما را برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده با این پیام بسیار خوب و ما 100% ایمان دارم که خداوند کمک میکنه. و وطندارای دیگه عزیز ما که شما زنگ زدین امروز، خواهش میکنم منتظر باشین. من امروز بخیر برتان زنگ میزنم، حتما کتان صحبت میکنم. و وطندارای عزیز ما را که نام گرفتیم روز سه شنبه با ایشان بسیار دیر صحبت کردیم و از ایمان خود گفتن که چطور این برنامه را میبینن و برکت میگیرن و ما خوش هستیم که خداوند شما را برکت میده. ابراهیم جان برادر عزیزم، باز هم بسیار بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. دا د پاک خدای کلام و د پاک خدای په وسیله وویل شو، دغه رحمت دی چې موږ دا کارونه کوو. خدای دې برکت درکړي. هللویا. آمین. آمین. خداوند شما را برکت بده. دوستای عزیز، کلام خدا بسیار واضح است. خدا شما را دوست داره، بسیار واضح. هیچ کتاب و فلسفه دیگه ای را نمیگه. خدا تمامی جهانیانه. بله، هر کی هستین گناهتان هر چقدر کلان است. شما فکر میکنید گناهتان اینقدر کلان است که هیچ امکان نداره بخشیده شوین؟ گناهتان از فیض خدا که کلانتر نیست. مریض به دکتر نیاز داره، نه که آدم صحتمند. و کلام خدا میگه تمامی گناه کرده، تمامی ما در مرض گناه هستیم و دکتر ما عیسی مسیح است. دکتر ما تنها و تنها عیسی مسیح است که او میتونه ما رو شفا بده. فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی شما باشه. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم.